السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورستاسو ملګری احسان الله ملګرو، تاسو ته به د سکرین باندې دغه پکچر ښکاري د ډاکټر فوزیه ده. ډېر ملګري به دغه میسجونه کوي چې احسان به ته بار بار ولې د خلکو پسې ویډیوګانې جوړوي، د خلکو پسې شوی ملګرو چې څوک یو غلط کار کوي کنه هغوی له به یو اصلاحي پیغام ورکوي، هغوی ته به کنځلې منځلې نه کوي، هغوی ته به غلطه خبره نه کوي، هغوی به په خپل اصلاح یې راولي. نو ډاکټر فوزیه خو به تاسو پیژنئ، دی په څو ورځو وړاندې چې دی به ډېرې غلطې ویډیوګانې راتلې، د کم کپړې چې به وي هغه به هم ډېرې فحاش وي، خو بیا ډېرو زما ډېر ملګري د سوشل میډیا هغوی یو ټرند وچلو او الحمدلله هغې سره چې دی نو دا لږه ځای له راله د دې هغه ویډیوګانې لږې کمې ګوزې شوې. ملګرو په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحالېږو چې هغه هر یو جینۍ یا هر یو هغه هلک چې هغه کوم غلط کار کوي نو هغوی ته به موږ یو اصلاحي ویډیو کوو. ولې چې زمونږ کوم را روان ینګ یوت چې دی، کوم ینګ جنریشنز دی، که هغه فیمیل دی که هغه میل دی، یاره هغوی به چې دغه شاتې ویډیوګانې ګوري نو هغوی به دغې نه څه زده کړه کوي. نو هر هغه ملګري ته موږ وایو چې یاره ته یو صحیح ویډیو جوړوې، که هغه فیمیل وي که میل وي، داسې ویډیو جوړوه چې په هغه کې یو حقیقت وي. ډاکټر فوزیه خو خپله هم یو ډاکټره ده، ته داسې پروډکټ ورکوه چې یاره د انسان د وجود دپاره ښه وي، د انسان دپاره پندمن وي. ته داسې ویډیوګانې ورکوه چې یاره ستا نه څوک زده کړه وکړي، تا بیا خلک دعاګانو کې یادوي. داسې ویډیوګانې نه چې یاره ته یو ویډیو کې کنځلې وکړي د ټیک ټاک د پیسو ګټلو دپاره تاسو خپل عزت اعلان کوي. نه، زموږ اسلام دې له اجازت نه ورکوي چې یاره یو ښځه دې راپاڅي او هغه د خپل ډیډ باډي وښیي، هغه چې دی نو هغه دې کنځلې کوي، دې مختلف ډومانټونه کوي، هغه دې په دغې نخرو پیښو باندې د ټیک ټاک نه پیسې وګټي. نه، ټیک ټاک نه ډېر خلک پیسې ګټي، ډېرې فیمل ډېر زما خویندې دي چې هغه د ټیک ټاک نه پیسې ګټي، خو هغه چې دی نو خپل مخ هم قدر چاله نه ښیي، هغه خپل وجود هم قدر چاله نه ښیي، هغوی په داسې طریقه ګټي. نو زه هم هغه خپلو خویندو ته وایم دغه ډاکټر فوزیې له وایم چې یاره ته هم د ټیک ټاک نه پیسې ګټلی شي، موږ ته پته ده پیسه د انسان د ضرورت دپاره ده، خو ته هم دغه شان ویډیوګانې کوه چې یاره ستا د ویډیو نه خلک متاثره شي، تا خلک په دعاګانو کې یادوي. نو ملګرو دغه ماته ګوډه ویډیو ده، که ستاسو را روان په کوم ټاپک باندې غواړئ چې یاره زه ویډیو جوړه کړم نو تاسو ماته لاندې کمنټ کې ولیکئ چې یاره تاسو ورته زه کومې ژبې باندې ویډیو جوړه کړم، چا باندې زه تاسو له ویډیو جوړه کړم. ملګرو دغه ماته ګوډه ویډیو د ویډیو که څه هم زما نه مسټیک شوی نو بښنه غواړم. دغه زما د یوټیوب چینل او فیسبوک پیج هم لازمي فالو کړئ، چینل سبسکرایب کړئ چې یاره مونږ په خپلو ویډیو باندې دونه محنت کوو، دونه ټایم ورکوو، نو د هغې سپورټ لازم ماله راکوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.